د میدان وردګو پوهنې ریاست کې د ټولو ولسوالیو ښوونځیو مدیرانو او سرښوونکو ته پیل شوی د اغیزمنو زده کړو ورکولو ورکشاپ پای ته ورسید. په پای غونډه کې مسؤلینو وویل هڅه کوي ترڅو زده کوونکو ته په ښه او معیاري ډول زده کړې ورکړي. ترمنه هیلم دا ده د خلکو له بچانو سره ښه چلند وکړي، د خلکو بچان ښه وروزي. په پای کې یوه خبر درته کوم، دغه د خلکو بچان چې نن تاسو ته په مکاتبو کې شاګردان دي، دا سبا ستاسو د بچانو استادان دي. زمونږ او تاسې ملک کې 4 یا 15 لسیزې انقلاب تیر سوی ده، هجرتونه سوي دي، شهیدان هم سوي دي، زخمیان هم سوي دي. نن الحمدلله زمونږ او تاسې د امارت په سطح باندې دا څومره انکشافي کارونه چې کېږي، نو دا جای د شکر ده. د دې ورکشاپ ګډونوال وایي چې د اسلامي امارت په راتګ د زده کړو بهیر ګړندی شوی. همدارنګه دوی له دې ورکشاپ خوښ دي، زیاتوي د ترلاسه کړو زده کړو څخه به د وطن بچیانو په روزنه کې غوره ګټه پورته کړي. واقعا د 15 ورځنی سیمینار د رهبري شورا تر سیورو لاندې یوه واقعي پرزویونه وه چې موږ ته یې هغه څه راوښودل چې تر څو زموږ په خپلو بچیانو باندې ولوروو. د یاد ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به هم دا ډول ورکشاپونه په لاره واچوي.